السلام علیکم ایوریون، په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ستاسو منټور محمد عامر. نننی زمونږ په سی پلس پلس کې چې کوم ډسکشن دی، کوم کلاس دی، هغه بیسډ دی په کمنټس باندې. چې کمنټس څه ته وایي، زموږ سره په پروګرامینګ کې کمنټس کنسپټ څه دی. نو یار ډېر زیات امیزینګ کلاس دی. په پریویس لیکچر کې تاسو ته ما ویلي چې کمنټس به انشاءالله موږ په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. سو دا هغه ویډیو ده. اوکې، comments. Why we use comments in our programming? So that is very easy. Why we use comments? Comments is basically چې تاسو څه هم ګوره، کله موږ کوډینګ ولیکو که نه، یو کوډینګ موږ ولیکو، دا کمنټس اول خو زه تاسو ته کمنټس ښیم سمپل، زه چې اول کمنټس سره وایي، صحیح ده. نو ګوره کمنټ زموږ سره، زه به دا پروګرام لیکم، تاسو ته به خبرې هم کوم، صحیح ده. کمنټ زموږ سره څه شی دی؟ کمنټ زموږ سره داسې کار کوي که نه چې دا پروګرام کمپایل کوي نه، صحیح ده. په دې باندې کمپایلیشن چې کوم دی هغه ستا نه کېږي. دا سمپل زموږ سره داسې لاین وي چې دا کمپایلر اګنور کوي. ولې اګنور کوي؟ ځکه چې دا لاین موږ څه کړي وي، دا موږ کمنټس کړي وي، صحیح ده. نو دا کمنټس زموږ بیسیکلی په پروګرام کې دې لپاره یوز کوو چې موږ ته سبا لکه موږ د پروګرام ته راشو که نه، سبا له موږ خپل پروګرام کولاو کوو، د هغې دپاسه که موږ کمنټس لیکلي یا موږ خپل پروګرام بل چا ته سینډ کړو او موږ د هغې نه بره کمنټس لیکلي، نو هغه به کس، هغه ویور به ته پته ولګي چې په دې ځای کې د کس څه کار کړی دی. یو ډسکرپشن به ستا دغه کار هغه ته پته ولګي، صحیح ده. زه دلته تاسو ته سمپل چې کوم از هائی ایوریون بولیږم زه، که صحیح ده، ایوریون، هائی ایوریون ما ولیکو، صحیح ده. او دا سمپل تاسو ته ما په سکرین باندې ډسپلی کو، سی اوټ مې کو، تاسو سنیم باندې فایل سیو کوئ ایز یو وش. اوکې، دا ما داسې سیو کو، کنن ګوره دلته تاسو ته بره راشي، کمپایل شه که نه، ښه دا ګوره تاسو دلته رایي که نه، هائی ایوریون، صحیح ده. دا زموږ سره هائی ایوریون راغی. اوس دا کمنټ زموږ سره څه کار کوي؟ واټ از کمنټ؟ نو ګوره کمنټ زموږ سره دا کار کوي که نه، اول خو موږ کمنټ یوز کوو څنګه. نو ګوره دا ډبل دې ته سلیش وایي، څه ورته وایي، صحیح ده. دا ډبل سلیش چې کوم دی دا موږ یوز کوو د کمنټ دپاره، صحیح ده. دا ډبل سلیش چې کله موږ په یو لاین کې یوز کوو، نو زموږ سره سمپل یو لاین کمنټ کېږي، صحیح ده. اوس تاسو ته ښیم ملټي، زموږ سره ګوره ټایپس، یو موږ کمنټس وایو او بل ملټي، یو زموږ سره سنګل لاین کمنټ دی، بل زموږ سره ملټي لاینز کمنټ دی، صحیح ده. سنګل لاین کمنټ دا دی چې ولیکو چې this line will show a message on the screen، صحیح ده. a message on the screen، صحیح ده. this line یا به موږ ولیکو چې د below line، صحیح ده. below مطلب below به ولیکو، below مطلب لاندې. below line will show a message on the screen. اوکې، دا وایي دا لاندې دا لاین موږ یادوي، below line will show a message on the screen. د لاندې دې لاین به څه کاري، دا زموږ سره په سکرین باندې یو میسج شو کوي. نو ګوره دا لاین دې کار به صحیح زموږ سره ګوره هائی ایوریون دا راغی که نه. اوس ګوره هائی ایوریون خو دا لاین زموږ سره په دې باندې کمپایلر دا اګنور کو. ولې اګنور کو؟ چې دا لاین موږ کمنټ کړی دی. کمنټ مطلب دا چې دا موږ صرف د خپل ځان د پوهې دپاره یا کړه پروګرام زه بل چاته سینډ کړم. لیټ سپوز تاسو ته ما پروګرام در سینډ کو، نو زه تاسو ته ما انسټرکشن لیکلي چې یار دا لاین ما ولې یوز کړی، دا لاین مې ولې اخیستی، دا څنګه را پروګرام کار کوي. نو په دې کې ته سمپل یو ډسکرپشن لیکلی شي. لکه بر تاسو ما لیکلي که نه، وټ از کمنټ ان سی پلس پلس که نه، ټایپس اف سی پلس، دا مې کمنټ کړي دي. نو ګوره کمنټ کړي که زه دې نه ګوره دا یو هم درې کم که نه، ګوره دا زما سره ایرر راکوي. ګورې نه ګوره کمپایلیشن ګوره سټارټ دی، هر چې دا څه قصه را ما د لکه دا نه پوهېږي، صحیح ده. دا وګوره دومره کمپایلیشن وشوی 1100 ګوره دا سره روان دی، اوس څومره ټایم والي که نه. ګوره نه دلته ایرر ډیټیکټ کو، صحیح ده. 1544 کمپایلر چې کوم دی دومره سټیپس واخیستل. نو ګوره نه دلته کمپایلر داسې شی دی، نو جسټ سمپل دلته یو بل سلیش ولګوم، نو کمپایلر اوس پوه شو چې دا زموږ سره کمنټ دی، زما داسې هېڅ کار نشته. ډایرکټ زموږ پروګرام رن کړو ځکه چې کمنټ څه د کمپایلر څه کار نشته. کمنټ بیسیکلی صرف ستا د پوهې دپاره چې ته پروګرام چاته ښې د هغه د پوهې دپاره ته سمپل دا کمنټ لیکې، یا ته را کمنټس ولیکې چې یار اوس خو ما خیر دا لاین کمنټ دا پروګرام مې وکړو، خو سبا له چې زه راشم ما د خپل پروګرام بیرته آن کړم، نو ما ته پته چې یاره په دې ځای کې مې دا پلانکې چې کوم چیز دی دا مې ولې اخیستی، دا مې ولیکلی، دا لاین ما ولیکلی. د هغې نه پس ته کمنټس اخیستی شي چې تا ته بیا سبا له پته وي چې ته څنګه پروګرام آن کړې. لکه دا کمنټ ما لیکلی، درې کمنټ کې ما ځان ته به څه خبرې لیکلي که نه چې یار دا لاین ما ځکه واخیستو، د پروګرام په دې ځای کې دا کار و، په دې ځای کې ما دا چلو کو، دا ځان ته په کمنټ کې ولیکه. کمنټ کې ستا کمپایلر د کمنټ څه کار نشته. کمنټ ستا ځان د پوهې دپاره یو سمپل عام لکه مطلب یو لیکل یو رپ عمل دی، صحیح ده. نو دا زموږ سره سنګل لاین دی. ورته سنګل لاین بدل کړم او زه اوس څه لیکم، نو ګوره د دې کلر اوس ګوره بلیک دی. ګوره زموږ سره د دې کلر چې کوم دی تاسو کتلی شئ که نه، بلو کلر دی. کمنټ زموږ سره څنګه په بلو کلر کې، صحیح ده. ښه، اوس زموږ سره چې ګوره ما نیکسټ لاین کې دا لیکل شروع کړل، دا زموږ سره اوس کمنټ کېږي نه. ولې چې دا زموږ سره
مونږ بره سنگل لاین کمنټس اغستره صحیح ده. نو سنگل لاین کمنټ مطلب دا چې کم لاین پاس ګوره که زه دا اولنی اوس کمنټ کوم سمپل دلته دا 2 سلیش ورم ګوره دا زموږ سره کم چې پری پروسس ډایرکټیوز او هیډر فایل هیش انکلود او سټریم زموږ سره کمنټ شو. کمپایلر اوس دا نشي ران کولی، کمپایلر دې سکار نه ځکه دا مونږ کمنټ کړه صحیح ده. اوس که دغه درې کوم دا زموږ سره بیرته سمپل هغه لاین شي. نو سمپل که تاسو یو لاین کمنټ کول غواړئ لکه څنګه چې ما دا لیکلي دي نو د هغې لپاره به تاسو سمپل دا سلیش استعمالوئ ډبل سلیش. اوس که تاسو غواړئ چې نه زه ډېر ښه لاین کمنټس کوم صحیح ده نو ګوره هغې لپاره تاسو چې کله وایئ چې ما ولیکو چې د بلو لاین ویل شو ا میسج آن د سکرین and the message will be message به صحیح دا به دې شي چې میسج به موږ سره لیکلی هاي ایوری ون صحیح ده. دا میسج به زموږ سره چې هاي ایوری ون دا به زموږ سره یو میسج شو کوي او میسج به and the message will be hi everyone او میسج زموږ سره صحیح hi everyone. ګوره دا زموږ سره لاین چې کوم دی که نه اوس خو زه سمپل دا کولی شم چې د دې نه مخکې 2 سلیش ولګوم چې دا به هم زما سره کمنټ کوم. خو نه که دا زموږ سره ډېر ښه لاین موږ ځان ته یو غټ ډسکرپشن ولیکو نو هغه ټول خو بیا موږ دا چې هر لاین ته به راځو د هغې نه مخکې به ډاټ سلیش لیکو نه د هغې لپاره ګوره بیسیکلي ځکه اوس دا ټول ما ځان ته لیکل کلي دا ټول پروګرام زه کمنټ کوم نو یو خو دا تاسو په پته ولګي چې هر لاین نه مخکې تاسو ډبل سلیش ولګئ او ستا سره کمنټ شي صحیح ده. یار دې چې ته سلیش وایي که څه ورته زما مازغه به صحیح کار نه ورکوي پرې ټایم خو زه ډزنټ میټر تاسو پرې پوهېږئ. ښه نو ګوره د دې زموږ سره یو خو دا تاسو ټول پروګرام کې دغه سلیشز ولګوئ چې هغه به ستاسو سره هر لاین نه مخکې چې هغه به ستاسو سره کمنټ شي. بله طریقه دا ده بچی د لوي شه که زه سمپل دلته ګوره زه هم ته دې سر نه واله هم ته دې پروګرام د اینډ پورې دا ټول ځان څخه کمنټ کوم نو ګوره یو به تاسو سلیش ولګوئ د هغې سره به سټار ولګوئ صحیح ده. یو یې نه ګوره دا ټول پروګرام یې زموږ سره د اینډ پورې چې کوم دی دا څه شو دا زموږ سره کمنټ شو. اوس چې زه دا کمنټ په کوم ځای کې بندول غواړم نو هلته به زه سمپل څه وکړم هلته به بېرته یو سټار او بیا به دا سلیش ولګوم نو هلته به زموږ سره دا پروګرام اینډ شي. که زه یم چې نه دا خو زه صرف د دې چې کوم دی مین فنکشن پورې چې کوم دی یا د ایس ټي ډي پورې دا زه کمنټ کول غواړم دا نور لاین پروګرام نه کمنټ کوم نو سمپل بلته زه بېرته دا څه کوم سلیش ولګوم او دا لاین به ولګوم څه ورته وایي یاره سټار او سلیش ولګوم نو زموږ سره هغه کمنټ چې کوم دی هغه دې پورې د هر څه کمنټ شو دا د نو سره اوس ګوره دا زموږ سره ملټي لاین کمنټ و صحیح ده. دلته موږ سلیش او سټار بره واغستو دلته سلیش او سټار او سلیش بیرته ولګو نو هغه زموږ سره دې پورې دا ایریا زموږ سره کمنټ شو. دا زموږ سره ملټي لاین کمنټ و چې څومره ځینې تاسو خپل شروع کول غواړئ هلته به صرف تاسو سلیش سټار ولګوئ چې په کوم ځای کې خپل کمنټ بندول غواړئ هلته به صرف سټار سلیش ولګوئ نو ستاسو پروګرام به څه شي هغه کم کمنټ چې تاسو وایئ نو هغه به ملټي لاینز کمنټ به هم په هغه ځای باندې سټاپ شي صحیح ده. نو سمپل موږ 2 خبرې وکړې چې کمنټ څه ته ولې موږ کمنټ الو دوی موږ دا خبره وکړه کمنټ ټایپس یو سمپل سلیش چې مطلب سمپل لاین موږ د خو دغه مخکې موږ 2 سلیش ولګو هغه لاین به زموږ سره سمپل کمنټ شو. د کمنټ سره کمپایلر هیڅ کار نه شي دا د ځان د پوهې یا د بل کس د پوهې لپاره یا د یادګار لپاره هلته چې دلته موږ یادګار لپاره مطلب مې دا چې سبا موږ خپل پروګرام یان کوم ته پته چې په دې ځای موږ دا کار کړی غوښتل په کمنټ کې لیکلي. بل موږ دا ډبل ملټي لاینز کمنټ وایو چې یاره موږ بس سلیش سټار والو بیا موږ په سټار او سلیش باندې هم هغه اینډ کو چې په کوم ځای کې موږ هغه اینډ کول غواړو نو دا زموږ نن کلاس امید لرم تاسو خوښ شوی تاسو پوه شوی څه مسله دي خو څه مسله یم نه خو تاسو بیا په کمنټ کې تاسو کولای شئ نور څه داسې سی پلس پلس ریګارډینګ څه کوېسچن تاسو بالکل فریلی هغه زما سره په کمنټ کې ډسکشن کولای شئ. امید لرم چې ویډیو خپل ملګرو سره هم تاسو داسې سی پلس پلس کې انټرست یا هغه هم تاسو شیر کړئ او کلای کوئ جو لایک کړئ کمنټ سبسکرایب کړئ مې سبسکرایب کولای هم شئ ډیپند اپان یو.